ټرمپ د ملا برادر سره د ټلیفوني اړیکې پټ رازونه افشا کړ. دا چې ملا برادر ورته ولې جلالت مآب ویلي و، جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ټرمپ وایي ملا برادر ته مې ویلي و هغسې وکړه چې زه وایم که نه له منځه به یوړل شي. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د طالبانو مرستیال ملا عبدالغني برادر ته یې ګواښ کړی و که هغه څه چې دی ورته وایي عملي نه کړي نو له منځه به یوړل شي. ښاغلي ټرمپ په یو تازه مرکه کې ویلي د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغني برادر سره یې څو ځله په ټلیفون خبرې کړې وې. فاکس نیوز خبري شبکه لیکي ښاغلي ټرمپ په یو مرکه کې له هغه ګواښه پرده پورته کړه چې له مخې طالبان پرې نه ښودل شول چې افغانستان تر خپلې ولکې لاندې راولي او پر امریکایي سرتیرو بریدونه وکړي. فاکس نیوز لیکي ټرمپ ورته ویلي و چې ملا برادر یې ګواښلی و که هغه څه ونه کړي چې دی ورته وایي نو له منځه به یې وړل شي. ښاغلي ټرمپ ویلي د همدې پایله ده د واکمنۍ پر مهال په 18 میاشتو کې د طالبانو لخوا په امریکایي ځواکونو هیڅ برید ونه شو. له طالب مشر سره د هغه د خبرو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ښاغلي ټرمپ وویل ما د کور انځور ور واستاوه. ده راته وویل زما د کور انځور د ولې راواستاوه. ما ورته وویل چې ته باید په دې پوه شې، خو دا مې هم ورته وویل که له دې ځای کوم څه وکړي او موږ یو سرتیری له لاسه ورکړو نو داسې ضربه به درکړو چې هیڅ هیواد نه وي لیدلی. ده په ځواب کې راته وویل پوه شوم جلالت مآب. ده راته د جلالت مآب ټکی وکاروه. زه نه پوهېږم چې ولې، خو ښکاري چې ویره یې درلوده. موږ په 18 میاشتو کې یو سرتیری هم له لاسه ورنه کړ. بایډن هم خپله وینا کې دې خبرې ته اشاره وکړه. ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی چې د هم غوښتل چې ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. د پلان له مخې ټاکل شوي ټول سرتیري د می میاشتې تر 21 نیټې پورې له افغانستانه ووځي، خو هغسې ونه شول.